أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت. إذا ربطاني سورة قصص کی ویل شکل مسله بیانې نو ډېر په میړانا دلته وی دعوت نور سو جهاد دی دعوت شروع کې شاونه منو الله اوس پر مقابله شروع شو. سورہ قصص کې الله بیان دا مصائب هو کې اجمالاً دلته الله اوس مصیبتونه ذکر کی تفصیلاً جاء شروع کې نو باس ارخوان اختلاف آلته معجزه موسی علیہ السلام بیان کړه دلته والله اوس ترغیب ورکړي هجرت لا داور صورت و داوی دي اول داري اے انسانانو شکر دین د اسلام نافذوي د دنیا کې ډیر مصیبتونه برازي قتل برازي زندان برازي هجرت برازي ټول ممانه دویم دعوه ده یاد ساته یسمه دشمنان د اسلامي شریعت دی الله یو نش بچ کېدلې عدم النجات للمنکرین خلاصه بدای چې اول باب سوال سمرایت پورې دی اول کې والله اعجاز بیان کی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم د دې حروف مقصد معنی بس والله په دی دویم آیات کې بیان دی کی ډیر انسانان دی هغه دا خبره کوي چې مړ وسلا اله الا الله او جنت لوځي الله دا غب شپ امتحان در باندې راوړل احسب الناس غمان غي خلق ان يتركوا شدي په پات کړی شي امتحان نه ان يقولوا بدی وجبان شدي ویره دې موږ ایمان راوړل او هم لا يفتنون او حالا چې بدی په امتحان نشرات لري امتحان سمانا مصیبتونو باندې یہ ایمان باندې تکوینی امتحان مخالفت بر خلق کوي کنزل به تعالی کوي تان نو مرګ بندوبس تشریع امتحان مشتري هجرت ته عبادت ته جهاد دی اوس تسلی او د مخکې خبره تکمیل دا جواب د سوال لري مونږ باندې الله امتحان نو ولې راولي جواب دا دی هر انسان دعوت نبوت کړي چې نه نیکي کړي زه امتحان کړه پیراولې مې درشته او دروغ الله معلومه دا رښتیا نه ټینګي له کنه دی ولقد يقين منغاز مې کړه دي الذين فاغ انسانانو باندې من قبلهم شمخيدون او امتحان پیراغه دغه پارا معلوم کې الله الذين اخر صدقوا چې رښتیا ویلي ولا يعلمن الكاذبين او معلوم کې الله دروغجن رښتیا معلومه او دروغجن امتحان چې دوست معلومي ورسا کې تسرید حق پرستولا دشمن لیر ده طریقې رااله ډیر خلک کارونه کو فرو شرک ویل شي اخر لري شمن بد الله نه بچو الله دا غلط ده زمانه شرط بچ کی ام حسب الذين يا غمان کې هغه انسانان يعملون السيئات چې کارونه کوي الله د شرکا اند دې خبرې شوه به بچي زمون نساء ما يحكمون الله ډېر بری فیصله کوي دوی مشرک چرته بچ کی دا بغيري وس ترغیب دی تفسیر عقیده له دې له چې تفصیل د امتحان حاصل لري څوک چې د قیامت عقیده لري امتحان الله تیار شي
من کان یرجو الله سو شاهد ساتر لقاء الله اذا الله ملاقاتهم لقاء الله دلته عبارت ده فلیجاهد علی الفتن الى الاجل امتحان برازي تر مرګ پورې کنه لګ بول رہیږي فإن أجل الله يقينا نيته الله تعالى شاء لا آتن رات كلا وهو السميع العليم الله اوري او پيره اول امتحان صلی الله بیانې حاصل بدای زتا ګورم چې آیا ته jihad کولې چې د نفس سره وکنه شي کولې دا زمیک ته کنه الله په امتحان کې شوی ومن جاهد الله چې جهاد وکړ د نفس سره په صبر بدان دی دلته کې مراد جهاد نه جهاد د نفس سره دی په صبر باندې الله په طاعت نو فإنما يقينا دا جهاد کې نفسي الله وګټه انسان لدا مجاهد سره جهاد کې الله انسان له مزه وکړي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شهید له الله سره درجه ورکی دیو درجه د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان ته به ګوره وس الله استغنا بیانې زه خو الله تاسو محتاج نه یم ان الله یقینا الله تعالی شیء الغنی ډیر به پروا دی ان العالمین د ټول مخلوقنا مخلوق بشي دی به عمل شي ګټه مال الله وسان لرا ورسات کې زیر سره تکمیل د مجاهدی چې کوم سره jihad کې الله دې په نتیجه پوي نه نتیجه دا چې ټول ګناهونه به معاف کم جنت ته الله يبوزه اجر دی والذین آمنوا غ انسانان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عمل کړي د قران او سنت برابر لنکفرن زر دې چې موږ بوري جو الله یا هم د دوی نه دي ګناهونه ولنجزينهم وبدل ورکو دوی لرا احسن الذي كانوا يعملون د ډیر ښه عمل چې کوم کړي دي همیشه یا خجزا ورکو ورسات کې دویم امتحان بیانې سورہ لقمان 15 کې مرش څه مطلب مجاهد چې کله jihad دوشي مور خپل الله ټکر شروع کی چرته زی مونږ چا باندې ګډوډې مونږ باندې تبې راولې الله یاد سره په دې خبره کې د مور خپل خبره قطن د سره ونه مانی اکرام د مور کوي د پلار به کوي خو لیکن دنیا وی سعد رضی الله عنه ایمان راوړو موري څخه قسم وکړي یو کفر وایي نه ډوډیم نه خورم سعد سے ورته ویل شي موري ستا کسل ارواح شي ستاره بدن کې وځي نه وځي زګوره کفر نه کوم الله دا ډېر امتحان دی مور خپل فقہ خبر کړی دا الله یمغه انسان لرا به والدې حسنا مبارک د مور خپل کې دنه کوي د مور خپل سره بخره وی کوي او کدی ته مجبور کړی دی خبر الله چې ګناه کارو کا الله یې اوس نه مالي و ان دا معنا کچر د دوی زورو کې پتا باندې لتشرک به چې ته شریک جوړ کې زما سره هغه صلی سره به علم چې نشته را پای باندې دلیل فلا تطيعهم الله خبره ونه مانی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق کله چې الله خپکی بیر مخلوق خبر الله ما مانی الی مرجوکم خاص مال اساس واپس دا فنبئکم اطلاع بدرکم بما کنتم تعملون اساس دا عمل ورسا کی زیری دین ته هغه چې انسان کامیاب شنه به بس چلی والذین آمنوا هغه انسانان چې ایمان راوړل لري وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر خامخا موږ داخل کړو انسانان په صالحین په نیکانو کې دی ویلي جاهل انسان چې دی jihad لا فساد وایي کنه دا څه فساد امراوړو الله دا فساد نه دی د اصلاح ده
ورسا کې دریم امتحان د دې حاصل لري کله چې جهاد پر انسانانو باندې فرض عین کم باز خلک د مخلوق نه د شیریږي لکه سم د الله نه شیریږي چپ شګورا په چا مون نه شي خبر څنګه نشي ګډ وډمونه کی الله دین ولې ومن الناس الله بعض خلقنا من اغثو دي يقول شوي مونږ ایمان لرو بالله فالله باندې فاذا فاغتم شذر ورکړي شي دوی لرا فی الله د الله د دین مبارکه جعل فتنه الناس نو ګرځي به را امته مخالفت د خلقو کا عذاب الله پشان الله د عذاب یره موږ دین کار کوو سخت کورونه موږ سره وشو دا کارو شو دا جنجال منگل جوڑی ولئن جاء الله کراشکم مکسا ضربنا نخام خاوی انا کننا معاکم موسیٰ سریوم کومک شراشی بے امدغ منافق راشی دی مسلمان مجاہد لو چو گرزم مسلمانو و چکر کومک لانی رغل حالات استراری ارے بچام برباد نکی اوله چې سره اوس زجر د منافقان لا په دې طریقه باندې چې دې امن نه ویل د دنیا رسول لپاره نه د الله درزه اوله صلی الله علیه الله تعالی بیا عالم ډیر پویا بما فی صدور العالمین پاغه سمانه چې مخلوق پریشنو کړي ولنا نتیجه ما قبل الله امتحان دی مخلوق باندې الله ولې راوړي د جهاد الله یې زموږ رښتینی منافق معلومه ولا يعلمن بل در پارا چې معلوم کې الله الذين انسانان شي ایمان راوړي ولا يعلمن المنافقين ومعلوم کې الله د دو فرقا منافق انسان الله یې معلوم کړ جا چني فرزين چغي وي زمو مینه ما وسدار کوم وسدا به پرځ کوم کنه الله دا رښتیا وي کو دروغ وسلورم امتحان د مولا امتحان سره والله مخامخ شي مجاهد جهاد کینو کوم مولیان ورته وای نشته جهاد یره که پرځ کنه وبال اسما تر غاړه کینه قرارې الله یې ګور دروغ ختم ونه مني وقال الذين يريد انسانانو كفروا بما دي للذين انسانانو را شي ایمان راوړې خبرهم ان سبيل ناس مونږ دي لارې ورس مولانا کارم تعالی زه مولای موضوع جهاد کوم نو تی ولې کوي ته بغله کینی زمون بشرا شي دا مسیر خپل کوي وس د شوي که زمونږه خبره مو مانه ده بار بگو ساسو دا گناهونا شربینی ملکری جارو لازمه شریع دیر بتالوی شمار دیدی ازار سماتر غاڑا وما هم ندی اللہ دا خلق بارون کی دی گناهون لرمین شین ایچوشی لڑا انہم لکاسبون دا دروغ دی دروغ اسی وی چونگ بستا گناهونا بارکو ورس آگے تخفیف یرا ٹھیک دی یو کارشتا خپل پیټه مشره دی دی مولا چې څومره خلک گمراه کړی دی الله هغه پیټه مور بسر کړ ورته جو شرا کاګه خام خبر بکی اثقالهم درنه بوجنا واثقالنا الله یس بوجنا چې گمراه کړی دی خلک سره د درنه بوجنو د دوی په ګنیم دا بل چې گمراه کړی دی الله دا ګنام دا تپوس وکړه چې الله تعالی و یوم القیامت پورز قیامت دوینا اما په وارد هغه څه کانو یفترون چې د ځان جوړ کړو په الله باندې دروغه دی خبرې پښتنه الله وکړ دې جن دویم باب یو څه پیغمبر ایت پوری دا امتحان نه دی وسکنه نو علی السلام باندې امتحان دا او چې ملګری نو ابراهيم عليه السلام باندې امتحان دا چې پلار مخالف دی لوط عليه السلام باندې امتحان دا چې بل ملک نه راغلی دی شعیب عليه السلام امتحان دا چې دمکې نه ورکړي دي لیکن په دې ټول امتحانونو کې الله یې خلک کامیاب شو
د امتحان ناراضي کنه دنیا کې. آیات کې مقصد تسلی ده. اسه کې جواب سوال مونږ چې دعوت کوو څوک هم نه مانی دا الله یو څوک مانی کوي مانی نوح علی السلام یاد کړه نه نیم سو کال دعوت کړي اته کسامه کې مسلمانان دي تاسو راغو به هم سړي ولاړی. ولقد ارسلنا يقينا من لګره او الله نوح علی السلام الى قومه دي قل قوم لا فلبث بهم نو وخت تیرګه پای کې د پاره دعوت زرکاله الا 50 عام مگر 50 لا د عبارت ویلي کنه نیم سو کاله ویلې به عبارت ډیر وګدیدو زر کاله وی د وجره عظمتنا اشاره ده دیرا 50 کاله بچر د راحت کاله ونه ټول غمونه والله وای مصیبتونه و پریشانې نه وي. فاخذهم الطوفان الله يوني ولد الى غباران طوفان معنا باران شاوله غر کېدل شاوله مرګ. جواب د سوال چې دوی باندې الله مصیبتونه راوتل نو آیا راوصل الله ظلم نه دي نه هم ظالمون دي په خپل ظلم کوونکو ونی وکړه څه شل به وشو. فانجینا والله نجات مورکل نوح علیہ السلام لا واصحاب السفينه خوندانو دي کشته اله وجعلنا من ذاك سغر زولي ونخر عبرت د پاره د مخلوقا هاذ مرجګه خشيله چاوي جعلنا هاذ مرجره سفينه کشته اله سوره سندو سروي کې برش ورسات اوس بل امتحان تبه کوي دعوت نو ایستبري مقام کې لار باندې مخالفت شروع پورا دا تاسو وای جهاد دخل دعوت ای الله دا باندې کوي دې امتحان له الله یو درېږي. ابراهيم اسمنه وارسلنا لګریو موږ ابراهيم عليه السلام اسقال لقومه شوي ورې خپل قوم لا بندګي وکړي د الله وتقوا الله نو ویریږي او عبد الله توحید الله منه شرک منه کوي. ذالکم سروس نتیجه بیانې ذالکم داتا سم بندګي د الله خیر لكم داتا سره غره د بندګي ربوتانو لرا ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ فاغه سمانه چې تاسو سره غره د هغه سره شغه شر دی شر پرې دی کنه خیر پس راشي ورسا غرد د شر بدري طریقو باندې اوس کې ور باندې انما تعبدون يقنا تاسرا مد الشوي من دون الله سواد الله نبتان لرا اوثانا جمر وسندا كل ما يتخص ويعبد چې کوم یو ولې شو بندګي او شو بسا وسندي دیم وتخلقون افکا تاسو جوړوي دروغ د اثبات شرک د پاره د شرک د اثبات لپاره دوی دروغ جوړ کړی دي اف کنده معنا دروغ تخلقونه کی معنا د جوړولو دریم ان الذين يخلقون انسانان تعبدون من دون الله جتا سو تر امد شوي سوا د الله نه لا يملكون لكم الله مالکان تاسو د رزق فابتغوا ما نولتوا عند الله اذا الله سر رزق توحید ال تر رزق نه کړو ویلي د زری په اندازه رزق هم الله ویل شي درکوي دلته ویلي رزق شکر طرف کونه د الله نه وغاړي کړه توحید وغاړي الله وي آیات دلیل په دې چې کوم انسان په صدق باندې د الله بندګي کوي الله وجه د رزق ذمہوارم وعبدوه الله خاص کې بندګي الله له شکر وباسي له الله لا الیه ترجمون خاص الله له ور وګرځول شي د پاره د حساب کتاب شکر سمانا توحید الله ومنای شکر دا مانام دا چې کله ډوډۍ وخړه او به دې وسکره جامې دې استعمال کړو ایسو د الله بندگی به کې وکړه دې بس ډوډۍ لوړاندې کی ورسا کې زجر به تکذیب
دیږي به دوه قول دي او الله دا د الله سمرایت نه تر درې شمرایت پورې جمله معترضه را زمونږ د نبی حال الله بیانوي چې ویل چې دام د ابراهيم عليه السلام دعوت دی خو لیکن د الله په قول و ان تکذبوا سمانا که تاسو زما تکذیب کوئ زه ګوره تبلیغ نه پرېږدم قرآن او سنت نه پرېږدم کوي کنه ولې لکه نه پرېږدي فقد یقینا تکذیب کړه الله وډلو من قبلکم ساسن وړاندې برباد شول وما على الرسول الله وني شبه رسول باندې مگر تبلیغ المبین کارا الا البلاغ المبین رسول بشیر مسله تشریح کوي نور منی شو کو کني منی در خلکو خپل کار دی زه تاسو د تکذیب د وجه دعوت چیرته نه پرېدم وس اثبات د باس بعد الموت دوی ویلي کچرته منګه مړ شو زری شو بیا والله را ودرینو ایداب عقل منی الله جواب وکي اولم يروا اي داخل سوچ نه کوي کیف مانت څنګه الله تعالی پیدا کوي الخلق را مخلوق او به واپس کی ځان لرا سوچ په هوسه حال کې مونږ چې کله پیدا نو هغه وخت کې هم سوچ نشو کولای ځکه پیدا نه یو عقل نشتا ان ذالک یقینا دا اولنې او دویم پیدائش ال الله یسیر په الله باندې رسان دی الله چې وغاړي ټکه پیدا کیږي ورسات کې توجه د استدلال لپاره د اثبات د باس بعد الموت نو خو وګرځي الله دې اسمه کو اسمه کې قل ما نسیرو ګرځي فل ارج پر اسمه کې فانظروا به وګوره کیف بدا الخلق څنګه الله پیدا کړی مخلوق څومره عجیب مخلوق قوي مخلوق بار الله نه منس کې ثم الله بالله تعالی پیدا کړي الله نشد الاخره وبل پیدائش یقینا دی الله علی کل شیء قدیر په ارش طاقت والا بل پیدائش داري من بالله قبرون نه رابار کی ول مخلب مودري ورسات کی ترغیب دے توبه له سره یری اے انسانانو راشه په صدق باندې د الله نه بکنه وغواړي الله یې زبو معاف کوم کچرته ما بکنه ونه وخت الله یې غیر بشي غره بیا بارمان کې خو هیڅ پیدا بدر نه کی يعذبو عذاب ورکه الله من یشاء شر شو وغواړي په دنیا او آخرت کې اور هم کې بچا باندې شو وغواړي و الیه خاص الله رب ورغرزول شی تقلبون کی اشاره ده لا حالات جزاء ورسره حالات عمل لري کوم عمل چې نو کې دا عمل برابر بدله الله درکې ورسره کو سہولت بیانې سره د عجز انسان نه څه مطلب يعذب الله عذاب ورکی ولی ورکی الله پلاړ دې نشي بچ کړي چرته شي ته وما انتم نه تاسو الله شرط بچ کیدونګي په الارض پر اسمه کې ولا فی السماء ون بر اسمان کې سوال مو خو پاس اسمان کې یو نه نو دې څنګه الله خبره وره وکړه نه لاندې بچ کېدې شي نه پاس من کا اسمان کې به دا خبره د الله درست وا دې دا مطلب دی زما کې الله یې نشي بچ کېږي اسمان کې نشي بچ کېدی کبل فرج او تقدیر شرط راوخی جې کنه ورقتلی نه دیم قول لري وما انتم نه تاسو بچ کېدون کې الله په الارض په سمای کې ولا فی السماء هغه څوک چې بر اسمان کې دي ولا فی من فی السماء عیسی علیہ السلام ملائک وغیرہ وسرت شفاعت قهری څخه خلق د الله نه سوال بل چا بندگی کوي
ایل را مدد شوی دې پناه باندې نذرانی قربانی کوي. جواب وما لكم نشتا سنا من دون الله سوا الله من ولین سدوسن کوم کی دوسونی انشاء الله چې نفذر کی نصير منشت الله چې زما عذاب نم بچ کی ما سره الله دوستانه وکي ما ونی سي په مل ګرځو با ورسا کې سخت تخفیف رب داري آلتوی بچ کی دیا نشي تو وسیلت بیانوي زکات والذین آغا انسانان اللہ کفروا شکو پر اکڑے بے آیات اللہ اللہ پایتنو ایدی سمطلب یو خدا منا قرآن نمانی دوی معجزات نمانی دریم د اللہ قدرت نمانی ولقائی د اللہ ملاقات د اللہ رسول نمانینا قیامت نمانی اولئک الله د انسانانو امید دي من رحمت ازما د رحمتنا رحمت سمانا جنت رحمت سمانا عفو و اولئک د انسانان چې لهم عذاب الیم د ولا عذاب د الله درناک سخت سزا ورکو ورسات کی امتحان د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي څه مطلب دین د اسلام له الله وفادار اوسېږي نو ګوره کله به ور کې غورځيږي ابراهيم عليه السلام وګوره کنه څومره کله کولاړو فما كان جواب قومه الله نو جواب د قومه الا ان قالوا مگر دې ټول ویلي شو وجنه دا وې شو زوي اقتلوه من قتل کوي حرقوا سمانه وې شو زوي سورہ انبیاء تشبیه کې ویلو شي وې سوځوي جواب داري پلار امرو کې قتل کوي نور خلق یې سوځوي څه شل به وشو انجاه الله پس نجات ورکې در الله من النار دې اور د سوځولنا ور کې پرې وته بچ الله وې نو سوځو ان فی ذلک یقینا فدین نجات کې دورنا ډیر نخلی لقومنا قوم لا یؤمنون چې ایمان لري سمانا یو د الله قدرت کامله ښکارش دیم اثر د ورو سوجدو د ورو واخسره شو دریم ابراهیم علیه السلام بچو لیکن لرګي وغیرہ وسوځیدل سلورم پدې کې تسلی ده نجات د توحید والا ورسا کې اوسه د شجاعت ګوري دي ته ویل شي بیان شجاع د شاجب انسانو به همت نشو څه مطلب چې دین د اسلام د وجنه کوم لړې تکلیفونه ورسېده باس اسلام په یو کاری پیږي نا الله څومره سور ورکه مسلمان مجاهد داغه نورم کله کیږي دا وقال وی ویلي کله ویلي دور نه وروته انما اتخذتم يقينا تاسن يريد من دون الله سوى الله نبتانا من دون الله في الطاعه او ثانا سمانا شركاء الطاعه لکه څنګه چې د الله خبره خلق مني تاسو دې خپل شریکانو خبره منئ د پاره دوستانی تاسو مابین کې مودتا کچر مشر دوستانه باندې جوړي استاد او شاګرد پیر او مرید تابع او متبوع لکه دې چې موږ تاسو نه شو کنه زمونږ استاد مابین کې ما به اشتراکي نقطه چې د عاصر قران دی الله وای دی خلکو د الله نشو نور نیولې دي چې پای سره راجمه کیږي دام پلان دی دام پلان دی د ارچا خامخا چا سره نسبت دي کرا زموږ استاد نسبت قران الله او نبی صلی الله علیه وسلم په حیات دنیا په ژوند نه وکی وس وای
ام دغه خلک بدر تېختو کې به پای دوی ته وی چې زور کېږي تاسو شاو چې موږ بندگی وکړي ثم يوم القيامه الله په ورځ قیامت به انکارو کې بعضکم با استاسو به بعضین په بعضین اورو یکفر من انکار بو یو خو انکار وکي دویم سورہ عرب اته درش کې ویلو لعنت بو کې بعضکم با استاسو په بعضین اورو کښنا مچوي مشاونه شو الله برباد کړ ذلیل شي دا خو تاسو را لې سم دین نه موږ واړو هلاکم کړو زیستا سور دے اللہ یوم علیکم نشتا سنا من ناصرین سو کوم کینا وزیر اللہ یور دے اس پہ گیر شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجن ارسا اس دویم امتحان دي تویل شي امتحان الهجره ابتلاء الهجره یو سړی دی ایمان پکې دی د دې ایمان د وجنه بکره کله الله ودا د خپل ملک پری دی بل ځای له بشي ځواني مخه کېستا شهرت مخه زیاتو مال زیاتو کورم لرو جدادم لرو خود ایمان د وجنه ایست الله یار څخه پری خو دا بل امتحان دی دیله بم الله ځان تیارای چې منو چې څنګه حق وي مهاجر شي فامن له لوط دې دا منه په ازهر الایمان د باندې ایمان کار کوي لوط علیہ السلام وراره ودا وقال شویل انی یقینا هجرت کوم کې مل ربي رب زمالا الله رسول هجرت کوي الاپ معنا دلام دی وقال وی ویلی انی یقینا شم هجرت کوم د وجه رب زمانا لاجل ربي دیم قول دا چې الاپ خپل جری نو به معنا ده شو کی وقال وی ویلی انی یقینا هجرت کوم الى موضع الذي شاء ربي هغه ځای چې زما رب غوښته دی شام انه یقینا داشره هو العزیز الحکیم دې زور اور ډېر حکمتونه والا دی زور اور دې په دشمنانو حکیم دی کنه کله الله خپل دشمن نه هلاکي لکه يهود نسوارا جذبه کې پرېږي چې سم راګیر شي ګناه کوي ورسا کې نتیجه نه امتحان کړه شوه بیانې څه مطلب چې کله په شی باندې امتحان وشي هغه امتحان کې کامیاب شي څنګه ور کول پکار دي کنه الله یې ور میکړو او وهبنا ورمه کې ابراهيم عليه السلام لاله او اسحاق او يعقوب وغير کې يعقوب څه کوي لاجل عقبه من بعد عيسى عيسى بچي او شدا په متصل پیدا او شو اسحاق زویو یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام بچی مانن وسیله ده دیو اجر دیم وجعلنا موغر سود دے پر اولاد کې الله وی نبوت او د قشان کتاب هو د سمانه نبوت میں ورکی کتاب میں ورکی آسمانی وحی واتیناو ورمه کې د اجر په دنیا کې اجر او آخرت کې ختم شو نا عبارت د شری واتینا والله ما ورکه ابراهيم عليه السلام لباز اجره باز اجر دنیا کې ټول نه باز اجر مې الله ورکی دنیا کې څه معنا ذکر حسن ارسله کې یاد ابراهيم عليه السلام څومره په مینه دي دیم نے ایک بچے میں ورکی
درې معافیت خشاتم څلورم ویدر جنت نخبر مقام ولیدو وانه فی الاخرۃ یقینا دا پورز وسنه کې لمن صالحین وی د کامیابانو دی ویلي اصل کې دا جواب نه پاره د سوال پای دنیا کې خو عمل به نشتا دلته ویل من الصالحین جواب دار لمن الفائزین لاړو لوي کامیاب شو دیم قول لاري لمن جماعت الصالحین کامیاب میکر الله وي ولو تر معنا اشکر لوتن دا اوس بل امتحان دی مرګري به الله وکړي نه د بل ملک وي دمکی به خلق درکې یاد کړو تر السلام اذ قال لقومه شکل ویل دی خپل قوم را انکم یقینا تاسو لتاتون الفاحشه خامخارات کوي بیا اعلان خامخا ما سبقکم انا دا استاسو وړاندې والے نه کړي پرې به حی معنی اچھا من العالمین پر مخلوق کې سورہ اعراف اته کې ویلو اته دوی دم ستر ګرا برګې کړي چې به حی کړي دا اج تهمت دی وټړو ډیر بادر نبی ریکنه واستاین کوي آیا تاسو لتاتون الرجال الله خامخارات کوي سړولا وتقطعون السبيل وبكت کوي لارام دې څه مطلب یو دا چې نه سره بد پیری کوي دې سره چې به لار کټ کوي معنا اغلا ګرم یو جرم دا بل جرم هغه دی دویم قول لاري وتقطعون السبيل معنا د نسل لار مکټ کړه کله چې نه سره بد پیری وکي بچو مې نه پیدا کی بچی چې پیدا کیږي په دې چې نارینه زنانه خواله راشي حال تورزینو نه استعمال الله اولاد کټ کی دریم قول لاره وتقطعون السبيل معنا دا لار کټ کوي خلق پکانو باندې ولای دوی بر انسانان چې ویشتل ای به سره دا د وجن لار پرې خو وتاتون اورات کوي پر خپل مجلس کې الله علمن کرنا روالا شپېری بیوال خلک په پکانو باندې وشتل کفتر به ساتلی بد پیری به کول لیکن مجلس کې به شریک ناس عمر به دا خلک بل قرطبی لیکلی غلط عادت په کې دا او مجلس کې مناسو است به قصدن هوا خوش کړه دا به پر اتحار غنو فما كان جواب قومه نو جواب قوم ددام دلته په حق ځان نو دوی کی سورہ اعراف دواتیا سورہ نمل شپږ پنځوس کی په عذابو دغه په باره کې الا ان قالوا مگر دې ټول به ویلې راوړم موږ عذاب د الله ان كنت من الصادقين کته درشتنو تو دروژنې دی وخت به وسکه الله رب التجا کوي قال ربي نو ویلې رب زما کومک وکزما علی القوم المفسدين په مقابل لا قوم کې چې غری فسادانه لوی فساد وکي ورسات کې نزول د عذاب بیانې د قوم باندې ولما جاء چکر را الله او اسای زما ابراهيم عليه السلام بالبشرا فجيري زره په څور کې اسحاق نیتی پختنه وکړه د زیر لپاره خو یو ملکم کافری دا دومره زیاته ډله ولې رااله ته خبر نه وینا دا قوم موږ برباد وکړه نو قالو دي ټولي ویلي ان يخن من هلاكون کی واهل هذه القريه اندر کل لرا ان اهلها يقن اهل دې چې الله وکانو ظالمين و ظلم کوونکی شرک کړو ظلم ادا کړو
د مخلوق حق هم تلف کی تیرے ہو کی ورسات جواب سوال کہ خلیل علیہ السلام نے جواب داری بالکل منگل معلوم دیاغا اب توبہ شنو کرنا قال ابراہیم علیہ السلام ویلی ان فیها یقینا پدی کې لوط علیہ السلام دے مخیور ابراہیم علیہ السلام دلخو یې سړیو چا به کې غرق نه کوي نو قالوا ملائکه سویلی نحن اعلم من کویګو ممن فیها فاچا من چې دې کړي خامخا موږ نجات ورکول لوط علیہ السلام او دا الله مگر کزه دا كانت من الغابرين دا الله دور شفاعت کړي شونا كانت معنا تكون دا به ورسره زمانہ کې پات شې خلکو کې دویم كانت په خپل معنا ده كانت معنا دا من الغابرين في تقدير الله عز وجل الله تقدير کی لاړ لاستاجر علیہ السلام لا ام خپش بغیبونو پی ولما جاءت الله وشكل را استاذ زمون علیہ السلام لا شی ابهم نو خپش الله وی پر منکرینو او تنگ شو الله وی بهم پر ملائکه باندې زران پسینه کې کله وی کنه زړه راکې منکر باندې خپشو قوم باندې رتنش پری طریقہ جو زمانه د ملمنو بیزتی ونی کی وقالو شو لا تخمیر گم باندې ولا تحزن ودي خپکه گم ان یقینا منجات درک او تعالی واهلک او صادق الله مگر صدا کذا كانت من الغابرین در پات کله شونه د الله په عذاب کې دل په عذاب ورکی دیش دی ورته څه چل بږي ان یقینا من نازلون کی وعلى اهل هذه القريه فادر کلمان رجن ټوټه من السماء د عذاب برنا بما كانوا يفسقون بسبب د دې چې کړي به دي رجن من السماء ټوټه د عذاب هم در برنا اس مقابله مشکله په فسق کړي به دي ولا قد یقینا من پر خود رضا الله من هذا قوم نه یو خکارا لقوم یاقلون دا قوم د پاره شاکل نه کارلی دې کندراک شو ګوري عبرت باخلی چې دې چې د شي بدمعشان او شدل چاغوي بیت پیلی کول نه نارینه سره دې عذابونه باندې الله معذب کړو مونږ الله راګیرني واقع د نوح علی السلام دلیل د قدرتو پنجات باندې ابراهيم عليه السلام په واقع کې دلیل د قدرت د په هلاکت انت عالمین ویلي دي جنو شوز د بل نبی واقع شعیب حاصل دا کله به تواسي وي قوم ایمانداری لیکن دمکی بدر کی دعوت بالله نه پرې دي جاری بوشي وإلى مدين الله إليكم مدين لرا أخاهم رورد شعيبا أخ دو قول دي یو قول نموز گر کړه معنا خیر خوا څو ګیا نه صبر ورو هغه چې ورغه څه شر به وشو فقال شعيب عليه السلام يا قومي قوم زما اعبدوا الله خاص کې بندګي الله لا عقیده وساتي اليوم الاخر ورځ سنئ عقیده لګو ساتي او مگر ځای کې فلار شي پرېزمه کې مفسدين فسادانه فساد دا کو د خلکو نه بشي اخصو پدرنده به شکر خرڅو پس پکا باندې نو څه چلو شو فكذبوا دي خلقوا تكذيبوا كيلو شعيب عليه السلام فاخذتهم الرجفه وني ولدوا الرجلاقه رشوت وقول دي يو الله زلزلہ میں پھر آواستا دویم دزلو سکتے میں پھر آواستی وہ سمجھ کر ویزڑی سکتا ہوکڑا ادری دو فاسبہو اللہ وسبائی کیفی داریم وقل کورون کی جاسمین الٹا پراتا
الټا الله پراته وو دې جنو سوس د هود علیہ السلام او د صالح علیہ السلام د قوم تذکرہ کوي مقصد په دنیا د عذاب نه را وعادا سمعنا واحلقنا عادا تبا مکړه الله عادین وثمود الله سمودین یو انجنیرانو بل چته وشه تنه لري سوال لري کې دې شي دوی له بچایره نه ور کړی وقد تبين يقينا الله يكفروا ذو عذابهم تبين سمن عذابهم فهم حالتهم كفروا ذو ذي عذاب من مساكنهم دي كده من بيان دي يدو عذاب شو الله يكورني هو دویم قول علماء لیکلي من د پاره تبعیض دی باج کورونه کنه الله وي سمه دل کړي وو ان شاء الله کارو وزین سره جواب د سوال داخله کولی برباد شو زکه ډولې کړه ولهم شیطانو د ابلیس اعمالهم د عملونه کفر او شرک فصدهم نبي بن قران السبيل دلار توحيدنا وكانوا ودا وكير دا اسی جواب سوال دی بڑے ساده ونه ابلیس استدلل کړو نه الله وړي وکير وو تفسیرین کې معنا وا عاقلان به ماهرین د دنیا ورسات وسنور قومنا بیان کوي د هلاکت اشاره به دی لا په سیاست باندې مالداري باندې وزارت باندې د الله راځه څنګه نشي بچ کی وقارون سمنا واحلقنا الله من برباد کړ قارون دی فرعون دې برباد کړ حامان دی جواب د سوال کې دې شي دوی له بچره پیغمبر نو راغلي ولقد جاءهم يقين راغلو دوی له موسی بالبينات بكار دلائلهم البينات کار دلائل عقلی او نقلی دواړه څنګه چې لوی منل جواب فاستكبروا في الارض دوی لیو کړه الله په دې اسماء کې یو ما کانو سابقین نو چرته بچ کېدونکي زمونږ نام الله نه چرته به بچ کېږي بل ارجټي کې اشاره وکړ دی رد لا چې وشي اسمه کې یو کوي تکبر دا بولي ورسا کې جواب د سوال د دې خلکو عذاب سو کلن معنا هر یو اریو الله یا خزنا مونږ یعنی ولو بذنبی په سبب د ګناه ده اخذنا جمع شغرا یو کوم متشابهات دي دویم په ادبار د ملائکه باندې فمنهم الله باج دي من اعصوا وارسلنا عليه چې موږ ورول پای باندې الله د کاونو باران قوم درود علیہ السلام حاسبن سمانا بات تیږي وشتون کې د څه باج تیږي بعد اورل شي دا مې الله پیرا وشتو دویم ومنهم من باج غشوب الله يا اخذت الصيحه شوني والاغيل تندر صالح عليه السلام قول دریم ومنهم من باج غشوب الله يشمن نسل بي باغ معنی الارض پرزمګه کې قارون دي دریم ومنهم من اغرقنا باج د انسانانو الله غرق میکړه کړه وبو کې مغرق کړ فرعونان اتله سیدویش لکه فوج سره وما كان الله سره جواب السؤال لا دي
داخل شکل الله برباد کو ظلم ہونے کی الله جواب کې شنا وما كان الله ند الله تعالی ليسلمهم ظلم کې په ایمان دي ولكن كانوا انفسهم يسلمون دي خلق الله په خپل ځانونو ظلم کړي دي په خپل ځان څنګه ظلم کوي کفر وکي شرک وکي ناروا عمل دې جنو ستریم باب آیات کې مقصد را د شرک په تصرف دی رب دا مخی قومونو باندې اصحابونو را دغه معبودان نیولې و سوال راځي چې معبودانو بچ نکړو جواب دار چې هغه معبودانو مثال خو دې شي لکه دا غنه کور غنه بسو کی هیڅ هم نشي کولای مثل الذين مثال دا غچا چې دوی نیولې دي الله من دون الله شواذ الله نه اولیاء نور مددګاران پر تصرف کې نور شریکان کما تر عنکبوت دارې پشان د غنی اتخذت بیتن چونی شو شی کور اتخذ نفس اشاره کړه دل کور نه دی خوښ ورته کور وای څه مطلب غنه په خپل دماغ کې بدا سوچ کې چې دا یو کور دی ما برېخنه نه بچي او د قشاند ګرماینا لیکن الله هیڅ پیره بیان اور کوي مشرک هم نشي ولید الله نه ثواب المعبود چې دا ما بچ خو الله یې نه شي بچ کولای غنه کې ستر یو کار شته ځان غلې نه ولي چې کله مچ وغیرہ شي نشي به راګیر وجنه به کنه دي مشرکین پر خپل دربارونو کې ځان نه غلیا چولې چې دا خوري لوی اولیاء او بشرګان دي ایسه شړې را لاندې کی مال نظرانه وغیرہ ته وشل کی و انه یقینا دسبک پر کورونه کې الله ولا بیت العنکبوت خامخا کور دې غنې دي لو کان یعلمون ارما چې پیږي خو نه پیږي مشرک ورسا کې د شرک علم ان الله يعلم یقینا الله تعالی پیږي ما په اسمانه يدون من دونه من شيء چې دوی را بلی شواذ الله نشر شه او هو العزيز الله تعالی زور اور دی او حکمت والا دې څه مطلب عزیز زور اور دی دوسرے ضرورت نشتا حکمتون والا دی مشیر او مشاور له ضرورت نشتا وس ترغیب دا ګور عمل کراوله وتلک الامثال الله اذا مثالنا نضربها للناس مونږه بیانو دي خلق را خو نه پويږي پرې باندې مگر عالمان مخیم سے کتاب لیکل کتاب الامثال آی کی به لیکل کړي کله به چې قرآن په مثال باندې هغه په نو شنو به اشاره چاته پښتنه وکړي ولې اشاره وی دي آیات کې الله رسول ویلي وما يعقلها نه پويږي پرې مثالونه باندې مگر عالمان لکه ځکه چې الله د علماونو وېستم کم توجیه کم آیات چې شیخ الاسلام ابن تیمیه له ګران شو زر کړ به د الله نه بخنو وکړه به به آیات ورته الله سانه ګورو شاګه څلورم عقلی دلیل مخکې وي د خلکو کورونه په شان دي غونډې دي دوی عقیده وسو راشدي والله سره رابطه ټینګه کوي مخکې امتحان بیان شول کنه بعض وخت کې داخله پر امتحانونه کې په عقل کې غني غوندي شي دلته اوسوي قوي شي قوي څه معنی الله سره رابطه لگا کوي خلق الله السماوات الله تعالی پیدا کړي اسمانونو او زمکا بالحق د پاره توحید ان فی ذلک یقینا دې کې دلایل دلیل المؤمنین ایماندارو لرا کوم انسان چې مؤمن دی وی ګور باندې کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم. اوس به څلور امور ذکر کړه لپاره دعوت. هغه دا اول به قران خلق له بیانای. مثال چې بیان درس تدریس کې الله یو قران نه کوا. اول ولا ما اغس الله شوی کې دې شی له کتاب من الكتاب دې کتابنا واقم الصلاه وقام نماز کوا. ان الصلاه يقين دا مشخلق من کيان الفحشاء به حیانا فحشاء سے من کار گناہ یا کار گمان نہ پتا. سوال داري زمون منځره خو موږ نه منع کوي منځم کو به هم ګناه کوو. جواب داري هغه مونږ چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت برابر وشي. زموږ د مونږ سنت برابر نه دي. ور منکر معنا د پټ ګناه نه یې د پټ ګمان نه پتا. ول ذکر الله یو خامخا ذکر د الله اکبر ډېر لوی دی. الله په یوه پاسه باندې تاسو سمجھ تاسو کوي. د سرور ته جهاد دي. ول ذکر الله ذکر د الله په داخل د مانځ کې اکبر دی د خارج د مانځ نه. یو ځای سره الله د داخل د مانځ کې بل ځای خارج کې سره ذکر کوي. الله داخل کې مې یاد کا بار خو مې یاد دی داخل کې پکار دی. ویم ذکر د الله په مانځ کې اکبر دی د عامر قانونا رکوعنا سجدینا عام قیامنا. دریم یا دول الله تعالی دا اکبر دی استاد دولنا الله لا الله خور څو کې دی کمال دار چې الله وسو کې دی هغه خوانه. یې ذکر د الله اکبر دی ټول عبادت نه ورسات مستری مامر حاصل لري. کله چې باز کې د کتاب او سلام په صحیح طریقې الله یو وکړه په صحیح. ولا تجادلوا باس مکوي اهل الكتاب ایدیان کتاب سره الا بالتي مگر په طریقه هي احسن چاډه راکړه. احسن سمانا ابن کثیر وای دعوت ورکه الله له بیااته د الله پایتونه معنی او تنبیه علی وجهه الا بمعنى ده غیرو الا الذين مگر هغه انسانان ظلموا الله او شینا د کړه منو د دوینا هغه سترجه په طریقه باندې بیان کې نه مانی. سرور ما وقول د اعلان وکړي مونږ ایمان لرو بالذي باسمان انزل الینا چې کوم تنازل شوی دی و انزل الیکم چې کوم تاسو نازل لې قران باندې مونږ ایمان په سنت د نبی مونږ ایمان. تاسو په کتابونو ایمان لرو خو اجمالا. و الہنا دې ته ویل شي مقصد د بیان جواب د سوال حاصل لري. دا قران موږ له څه بیانې سنت د نبی موږ له څه بیانې مرکزی مسله سره. و الہنا حقدار د بندګۍ زمون چې دی او الہکم استاسو واحد اکیو دی و نحن من چې له الله المسلمون منقادهم. ورسا کې څه د قران او د نبی رب همداري دا متعلق دی دا اول امر د قانون سره چې ما وحی الیک قران بیانوا. الله ډېر خلک په دې باندې ایمان راوړي خو اکثره خلک یې رد کړي. وکذالک دق شان انزلنا الیک الكتاب الله مون نازل کړي تعالی کتاب الکتاب کې الف لام محذری قران. وز دلیل نقلی مونږ نازل کړي ډېر خلک یې نه مني او ډېر مني.
فالذین انسانان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړې دوی کتاب یؤمنون به الله ایمان لري پر قرآن باندې ومن هؤلاء دې مکی والا هم ایمان په لري وما یشهدو انکار نه کوي زمون پایتون الا الکافرون مگر مسلم یو طریقه دا چې ګورم نازل کړي اوس دویمه طریقه وما كنت تتلو الله تعالی سنری کړي من قبل مخیدنا من کتابنی چې کتاب لا ندری کړي به یمینه په خلاصام کما خیر کم کتاب ویلې مدرسه مکتب یا دې لیکل کړي وي مرزا وي بیا بخل کو ویلې وي نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کتاب لیکلې قرآن ته هم مخکې لیکل کړي دا خو بخانه یو کاتب شړیو اذن په دې وخت الله خامخا شک پکړې المبتلون بعد الفرستا پر رسالت باندې دی وشک کړي وي دریمه طریقه حاصل لاري قرآن څنګه الله رښتینی کتاب دی چې دا د خلکو په شنو کې ځای لري بل هو بلکې دا قرآن چې دی چاوي زمير راځي د نبی لا بلکې دا قرآن الله آیاتونه دي خارا فی صدور الذين فزنوا ذا غچا کې اوت العلم شئ مرک رشوي دي دغه دوه قوله چې يهودو څوک هغه انسانان چې قرآن بار کړو د نبی په وخت کې شنه کې وما یشهدو انکار نه کوي زمون پایتونه باندې الا ظالمون مگر ظلم کوونکي وڅلوي کې ویل الا الکافرون التیمانو ځکه انت کې استعمال کې دلته دلایل د رسول د قرآن نو څخه ظلم ذکر کې دي نه انکار خو ظلم دی الله وکړه وسلومه طریقه دا اصل کې جواب لپاره د سوال لري خلکو ویلي ته د الله حق نبی نه وری مونږ چې کومه خطا نه غواړو ته موږ نه راوړي جواب وقالو دی وی لولا انزل علی آیات ولنش نازل دې پرمانه نه خې من ربي ذربنا آیات سمانه معجزات مطلوبه دستور زرو غرنا روان یوبو قل سره جواب دی انما الآیات یقینا اختیار ده نه خود الله سره ده سورہ نام مراد کی ویلو لنه خدای علم اختیار چا سره ده تو نبیم وانما انا یقینا شیم ير ورکون کې مبین کارا ورسا کې سره د قران حاصل لري تاسو نه کې څه لغواړی په دې ټولو نه هوږي لو انا خچا قران دی اولم یکفی اي دوی ته کافی نه دی په اجازه کې ان انزلنا عليك الكتاب ايخن منازل کړي پتا باندې کتابا یتلا علیهم بده باندې لسره کېږي دې قران څخه پیدا واره ان فی ذلک یقینا بدی قران کې الله رحمت دی او ذکر لقوم یؤمنون یادا شر پر دا قوم چې ایماندار دي آیت دلیل بدی چې معجزه ګوره په اختیار د نبی کې نشته اوس نتیجه ما قبل آیت کې ورته شرک لري می قل ما هو یا کفا بالله بیني وبینکم شهیدا پورا دی الله ما بین زما استاد شری گوا ولی کافی دی یا مستر علت وجدادا یا علم پویږي ما فی السماوات پاس شبر دی حکم لاندې زجر
والذین آمنوا انسانان چې ایمان راوړل په باطل او کفر کړي دي په الله آمنوا بالباطل لا معنا الہی باطلا کفر کړي دي بالله معنا الله په ذات دیم قول والذین انسانان چې ایمان راوړو بالباطل په نور کتابونو کفر یو کې په الله باندې معنا قران رد کې اولئک الله د انسانان چې هم الخاسرون خاصم دوی دي الله تعالی نه عمل وکړي چې ګټه ورته نه ورسات کې زجر رټنه دي منکرین لا دوی عذاب دې زرش الله جواب کوي چې دا ګورمو غواړي کله راغی به بارمان وکي ويستعجلونك الله داخله تعدي کوي ستانه بالعذاب فعذاب نه وي ولولا اجل مسمى کنه معلومه نیټه لجاءهم العذاب راغله به دوی العذاب حالنا نیټه معلومه شو یو قرآن مولي کریمانه د قیامت ورځ دیم قول لري د مرګ وخت دا به دوی لرش دریم قول علماء ذکر کړي مدته اعمارهم دوی د عمرونو موده چې بدر مدینه مراد دي ولكنهم الله خام خراب شدوا الى وقت الناس فودي فيه منام وقت تمنا ناصا پرش دي تویل شاول حال عذاب ورسات کې والزجر دي په دې خبره باندې شدي د آخرت د عذاب تمنا او ارمانم کوي دغه مطالبه کوي ويستعجلونك تادي کوي دا خلق شان بالعذاب الله پر عذاب اخروی باندې مخکې ویل العذاب ويستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب الته دنیوي مراد ده کې اخروی وسوي تادي زکه مکوي فراخ جهنم دی وان جهنم يقرن دا جهنم چې الله خامخاګرون کړي بل کافرین دي غیر مسلمون لرام نکشي لګي جهنم څه معنا شو راوبد شي اول حال دا عذاب ذکر کې بختتن ناصاب ورش دلته دویم حال لاړو غیر بمو کې الله وای ورشه اترابد مخ سرداري الته چې عذاب بو جهنم به داخله راګیر کی دی مقام کو د جهنم آغا احاطه بیانې کنا دا به دریم حال د عذاب دی یوم پاغ ورسمانی یخشاهم العذاب الله شپټ بګی دوی العذاب من فوقهم الله دفاسه من تحت ارجلهم ودلاندې شور دی لاندې باندې ټول ور دی جامع فرش دیوال ويقول الله بوي ذو خو سګي ما کوندم تعملون سزا را عمل چې کړی تاسو همیشه په لاقص مزاره باندې اخر معنا همیشه دا به څلورم حال د عذاب دي جنو څلورم باب شپږ پنځه سمرایت کې الله ترغیب ورکړي هجرت لا ان ارجز ما لازم الله پر اخره وہ 50 کے بعد اللہ طریقہ ہجرت بیان کی شہیدی نہیں رہے گا ما شمڑ بشم ہر نفس مان اللہ مر رہی دا روان دی اته 50 کے بعد اللہ درې طریقہ ہجرت ذکر کی ودی طریقہ کچر د هجرت کو قسم بلډینګونه وغیرہ دا وفات شي جنت کې به الله درکم شپته کې به الله څلورمه طریقه هجرت ذکر کی مونږ چرته هجرت کو دکاندارې نه ذمہدارا تجارت کوټاو ماپ چی ګډوډ وشي هر چا الله رزق ورکو
یو شپته کې الله عقلي دلیل ذکر کوي اعترافي مقصد بزجر دي مشرکین لا درې شپته کې به دویم دلیل اعترافي ذکر کوي چې دې ورش اسباب د رزق خو لیکن هغه رزق چې کم نشته لري څلور شپته کې زجرون دنیا فرستلا اول بزجری په محبت د دنیا پنځه شپته کې الله دویم زجر ورکی په شرک باندې هغه شپږ نمبر آیت پوری و شپته کې الله درې مرټنه ورکی هغه دا چې نسبت د امن کې غیر الله لا الله یې امر خو ما ور کړی حرام لا آتش پته کې بو وای دلیل سره نشته الله یې حواله ورګی عامر ابن لحی هغه دا ویل چې دا شی جایز دی نه شپه کې به زیره دي هغه چاره چې امتحان کامیاب شي ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام لوط عليه السلام صالح عليه السلام شعیب دلته عبارت د معنا قل وایا سوا ازما بندگان الذين غمندگان الله یامنون شی ایمان راوړ او کې هجرت هاجر امر پټه ده سوال دا چرته وکاو اول طریقه هجرت ان ارجو یقینا د ازمکا الله ازما فرا خرف یا خاص مان را الله یو کې بندگی دلیل په دې هجرت هم په خپل د الله یو بندگی ده دیم بندگی چې کوي نو خالص الله بکوي الله وای ورسا کې اوس دیمه طریقه او جواب د سوال دی خلکو ویل کوم د خپل وطن نزو لاره کې موږ مړ نشو جواب کل نفس اریو نفس الله ذائقه الموت سکون کې مرګ دی ثم الینا بهم الله خاص تاسو راګرځیدلې واپس بکړې شي مجور شغی ویلی ستاف وخت یو کني الله راضي کو زما مخله به ودرېږي دریمه طریقه هجرت بنگلس موږ نه پات کی کور آبادی الله یدا بس بنگلی خدا اخرت کی والذین آغا انسانان آمنو چې ایمان راوړل الله او عامل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر دلته مفسرین لیکي مراد عمل صالح نه jihad او هجرت او باس پاګه کړي خامہ تیار بکوم دوی را من الجنه الله دې جنت نا بالا خانه تجربه یې کې ومن ته ته دغینانه نیرونه او همیشه به په پاګه کې نعم اجر العاملین ډیر خیر اجر د عمل کوم آیات دلیل بدی عمل الله په کار دی سوال دایات نه معلومیږي چې انسان په جنت ته په عمل حدیث مسلم کې راځي الله پر رحم جواب دار چې نفس داخله دل الله پر رحم درجه په عمل ده ورسه تر په مخ سرداري الت اجر العاملين سوال كم عمل معتبر دي الذين اغه انسانان الله چې صبر کړي دي په تکالیف او هجرت باندې وعلى ربهم وخاص پر خپل رب باندې ځان سپاري توکل څه معنا تفويض الامور الى الله تعالى ثقه بحسن تدبيره بس الله رضان سپارل ورسا کې څلورم طریقه هجرت دا اصل کې جواب د سوال دی کوم هجرت کو داري څخه وسنګ شي دا پاتې نشي جواب وکاین معنا ډیر کړه یو زنده سره الله طاقت نه لري رزق د خپل رزق تحمل معنا طاقت نه لري نشنه لري به څه کیږي الله رزق ورکړي چرته چې مخواړي و اياكم وتاسلم رزق در کې کوم هجرت وکي مدینه اله
وهو السميع الله اور اساس دې خبر الله العلیم په دې پنيتونو باندې نیت بل الله درست کی دي جن رستاوس عقلی دلیل اعترافی ذکر کوي د پاره توحید آیات کې مقصد څه زجر مشرکین ولا حاصل لري د زمکو اسمانونو د نور شپږمې د ټول تنظیم د الله سره دی اے انسانانو په کار دا چې بندګیم چاله وشي یو الله لا ولا ان سالتهم کته دی خلقونه بوختنه وکي چې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو د ازمکا وسخر الشمس والقمر او چا تابع کړی د نور شپږمې فمخوي الله السماوات کې اشاره ده اول سبب د رزق له شعر ویل شي باران الارض دیم سبب نور به درې مشپږمې سره یو رنگ ورکی بلې د پخواره مسله برابرې نو وزجر فان معنا څنګه دا خلق اړولې شي د حق نه يفكون بل عقل دلیل الله يبسط الرزق الله فراخ رزق لمن يشاء وشاء شي غواړي د خپل بندگانو ويقدر له او به تنگ يغلا يقدر معنا تنگ مش عام آیتون کې له لفظ نشته وسره دل تشتري مفسرین بری کې ان نقطه ذکر کې معنا دارا چې کوم ځای کې له نوې ذکر مالدار یو کس او غریب بری له چې ذکر د ما یو کس مالدار هم کې کړو غریب هم ان الله یقینا الله تعالی دې بكل شیء علیم په اړ شي معنی الله وړل پویا نیت صفا کا بریم پویګو دې جنانو سوس دویم دلیل اعترافی دی تویل شي بیان د رزق د سبب د رزق لیکن نږدې ولا ان سالتم غره خلقنا ته پوښتنه شي من نزل چا نازل کړي د من السماء د برنمانو با به چا ټکولې دا شکړې دا بیل ارز پرې باندې اسمکا من بعد موت اور سروش کالې دا او چکلا کوا ایس الله بعد کړه دوی خامخاوي الله نقول اوایا الحمد لله يتو صفاتنا د کمال الله لري بل اکثرهم لا يعقلون اکثر د خلق الله د سر عقل لري ورسا کې زجرونه دنیا پرستره اول زجر په بارد محبت د دنیا کې دنیا سره ډیره مینه ده محبت د دنیا په دا مطلب نه چې دنیا کاروبار مکوا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ترک ما لا ينفعك في الاخره محبت د دنیا دا معنی چې یو خدای الله او د الله رسول خبر ای بل خواستار دنیا تا ډیره ترجیح ورکړه پای باندې واغره پری خدا تقل ورشي دنیا پرست دا کر ممبر محراب خوا کې ولې نه ناس وما هذه ندې دا شوندنه وی الا لحن مگر مشغله دولوبه لحن او لعب کې مخکې فرق شي وګره ځوانان اسما شګر کې ځان مشغول کې او ماشومان اشلو وي ترغیب اخرت لا یقینا دا کور سنه الله الهی الحيوان دا حقیقي ژوند دی لو کان یعلمون الله کو دې پوي دی دی به منشي ویل پانی نه او مینه به پیدا کړو دا بدی سلام اغیله بلاړو به دلیل به رغبتي سلويک مثال مخکې ذکر شو مثال سلام ویلو غواړم خو بدی دریا په څنګه ورته کې شي ور سات کې دویم زجر دی به شرک څه مطلب د انسانان چې ګیر راشن الله الله یاد سورې بنی اسرائیل ویش سورې یونس کې ویلو او چې کله بار کوي صلی الله علیه وسلم زه پلاني بچ کړ فاذا ركبوا چې کله الله د اخر سوار شي په فل کې بلې کېشته کنه یادې الله مخلصین له الدین په دې شان چې خالص کې الله لبلنا یا الله یا الله دې اکرم رسول الله د ایمان وجه مو تاسو ویلو
دې کشته کې تکلیف راغی نو کشتوان ویل الله توجه وکي ول اسم معبودان بیا غری وخت ټینګې نه فلما ارکل چې الله نجات ورګي دوی لره ال البر په طرف دی و چې اذا هم الله وینا سب شرکې به مشرک شي انکار کوي د الله د نعمت نه لیکفر کې د الله د پاره د عاقبت ادا شي انکار کوي بما پاسماني الله یا ته نام چې موږ ور کړی دوی لره مجید اشنی کې الله فسوف يعلم منذر دې کوی بشي دې تعلق تر نه جا پورې دي ورس ساعت کې دریم سجر دی چې دوی نسبت امن کړي غیر الله لا عاشر بدای امن چې راځي په دین د الله امن راوستم کې आवाज الله دی بل چاره منسوبه وي رب تمدار نه شکر ده کنه نعمت درکړې الله له دې الله دې منسوبه کې سبل چاله شکر بارک یو ارکان و یو د محبت بساج د مشکور سره ثنا هم داغه کوي د دې نعمت اعتراف اقرار هم کوي داغه مخالفت کې بودريږم نه داغه په خوشاله کې بودريږي دای سره سره به عبادت هم داغه کې او خدمت هم اولم يروا ايت اخر نګوري ان جعلنا يقينا منغر زول الله اذا حرم خوند امن سوره بقره کې ویلو کوم امن چا ویلو دنیوي چا ویلو اخروی موږ دواړه مراد و تکتیدل شان الناس الله اذا خلق من حولهم دین اگر شابیرا اختطاف یلدا د دې حرم لامن چا ور کړی الله نسبت د امن بل لمکه وځه کنه شکر ده او زجر آیا په باطل الہ باندې یؤمنون داخله کې ایمان وروړي او په نعمت د الله یکفر انکار کوي به نعمت الله نه مراد مقام کی توحید دی د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیہ هغه لیکي دنیا په نعمت باندې به اطلاق د نعمت کیږي خو لیکن مجازن اصلي نعمت چې هغه دینی دی قرآن سنت دعا ورسره کې څلورم زجر دی ویل پلاني ویل شي دا عمل جایز دی جواب څوک دې غړ ظالم من دا چانا چې تړي الله فالله باندې دروغه او کذب بالحق یا تکذیب کوي د قرآن حق دې مخالف کمانه قرآن لما جاءوا شکل بدل الاشر قباحت د فارد ویلي الیس فی جهنم یعنی شبر جهنم کې زیر او شیدو للکافرین غیر مشمول را بلا ولی نشته ورسا کې زیر د امتحان کړی شي ویلا تعلق له اول د صورت سره والذین جاهدوا اغه انسانان چې جهاد کوي په ناس موږ دلار کې نو خامخامو خودل کو دی الله زموږ دلارو یې څه مطلب والذین جاهدوا فینا سوچ کوشش کوي موږ په دلار کې معنا په طرف د علم موږ وردلار کوي کنه د عمل توفیق به ورو دیم قول سوچ کوشش کوي فینا معنا په من کې په تبلیغ او دعوت لنهدي انهم صبرنا مور دلار کوي بدلایلو عجیب دلایل الله ورزدکم چار شمانه کړي والذین انسانان چې الله جهاد کړي فیناس موږ دلار کې بنه د عمل لنهدي انهم صبرنا او خيدر خبر الله رحمانه بثواب یقینا الله تعالی دې له مال محسنین دې کانو سلام الله دې سره څنګه په عون او نصرت بل دې فرمایي په عرش برابر دی دلته مایت مراد مایت خاصه دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکي د دې مثال سره کس پګمای ګرځي په خپل مدار کې سورې دار چا سره دی امتیازات را معنا ډیر انواع امتحان ذکر کړل چې عملګری نشاره چا کور بل ځای کې چا باندې ډیرو مرتیر شي
مثال ذکر کړه د پاره درد د مشرکینو دنو علیه الصلاۃ والسلام دا پات کېدو موقع ذکر کړه نحنیم شو کال زر ترغیب وکي هجرت ورکه هجرت د شان د قران ذکر کې رحمت دې هدایت دې صدق د نبی صلی الله علیه وسلم بیان کې او تشریح